چې وخت راغلی چې دا قومي وحدت همواري حاصله شي او پښتانه د وجا خان په قول آباد شي د دې دنیا آباد شي موږ سره دا مسله قانوني ده قانوني مسلې په ګوندونو نه حل دي باید چې نن د الله شان دی چې زمونږ د خان عبدالولي خان کوم شخصیت چې د هغه په وجود کې په انتها جاذبیت دا هغه سره چې ما یو وار یو ځای شوې بیا به مې غوښته چې د هغه سره تکېنې هغه زمونږ د وار خو زما یقین دی چې نن د مخر افغان خان باچا خان موسی او د خان عبدالولي خان زوی اسفندیار ولی خان کې دا صلاحیتونه شته چې هغه د قام راغونډي او زه د پښتون قام ټول مشرانو ته دا خواست کوم چې د قام په خاطر د دې قام د خاورې په خاطر په دې سیمه کې د امن په خاطر او د دې سیمې د فساد د ټول په خاطر راشئ اسفندیار ولی خان نه چاپیر شئ دا کوم موجود دی چې دا شاندار قام چې له څو په یو سړی نه در په در خاور مصدق چې دی خپل مرام دغرسي خپل قاموالي حاصل کی او د دې دنیا د باچا خان په قول آباد شي زه دا سودا خبره کوم چې باچا خان چې کله وفات کېده دا هغه په عدم تشدد په پالیسۍ خواږه د قوت بر صغیر نه وته خو دا هغه قاموالي حاصل نه کړی شو نو باچا خان په موږ باندې په دغه حالت کې راوځي چې زما مړه وا تاسو خاور ته جلال آباد کې پای په موږ باندې هغه بر افغان او لا افغان تاسو په نن دې کوشش کوي چې دا پیوند بیا وشي زدي دراوه چې دا پیوند مشلیدو نه او زما یقین دی ان شاء الله چې ډېر ځبا افغانان پښتانه خپل قومي وحدت ترلاسه کړي او د خپل طرف نه درګي او دا آباد جواب دی کله نه بس تاسو ټول ډېر مسلم ناسه پاتېدل دا دغه سیګنل له او هغه ورته دا خبره ختم کړي نو نور خبره راځو تاسو ډېر مشکور دي دا خبره زه دا ټول ډېر قدر احترام مشران دي په د وخت د خویندو شکریا ورسره چې کوم دی نو زمونږ د ملګرو استادانو شکریا د ملګرو ډاکټرانو شکریا زمونږ د پوهانو شکریا غرض دا د ننګیالو شکریا د ټولو پښتنو شکریا چې ډېر په مینه او په محبت سره راغلي دي زه ستاسو له ټولو ډېر زیات مشکور یم زه اوس ګرانو ملګرو که خاځې شنې وې په قبر وې ولاړې که خاځې شنې وې په قبر وې ولاړې که غلام مړ یم راځئ ټوکۍ پې لاړې چې په خپلو وینو نیم لمبېدلې په ما مه پړي کوئ د جومات غاړې چې سورې زه د ظالم په ګولو نشم مور په کوم محما پسې به ژاړې یا به دا بې ننګه ملک باغ دن کړم یا به ټول د پښتنو کوڅې ویجاړې إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مناسبة جلسات علماء جوان حضور سدیش کا دور اور دیر صفتونو کو ستائنے اکڑے دماغو وقت نہ رسی اور درہدہ سے دلگیر دیتی دا خبر اپنم دماغ ضرورن نہ ہوگی ولی خان چاکڑا سدو دماغ وقت میں نہیں ہو دماغ دار کٹپا کی پیتم کی مر دے دماغ دار ہو
او زما سیاسي پلان په 2006 کې وفات شو. دیش کا ولی خان ځکه ما کوم عزت په راکړ دا د ټول ولی خان برکت دی. موږ دا ځای دی چې موږ کاروباري خلک یو. موږ په دې نه پوهېږو چې سیاست څه ته وایي، غیرت څه ته وایي، پښتو څه ته وایي او ننګ څه ته وایي. هېڅ هم نه پوهېږو. د ولي خان کور کې کېناستم او ما هلته هر څه زده کړل. غیرت مې زده کړ، پښتو مې زده کړ، سیاست مې زده کړ او د ولي خان د برکت حاصل مې زده کړ. ولي خان ډېر لوی سړی و، ډېر لوی. زه تاسو ته زه د ولي خان ستاینه نه شم کولی. ما ته الفاظ نشته چې زه د ولي خان ستاینه وکړم. او ماچا خان ولي خان د خدای پاک د پښتنو نه ډېر مهرباني کړې چې باچا هغه ولي خان ونه ورکړ. موږ ډېر بدبخته کان یو، موږ ډېر بدقسمته کان یو. موږ د هغوی هغه عزت، هغه احترام، هغه مینه او د هغوی موږ ټول نه پېژنده چې هغوی څه دي او څه غواړي، هغوی څه حاجت دی. باچا خان ما ته ویې چې زه دا نه خان وم، دا نه زما خاني وه چې نن زما په خانې 3 خانان خاني کوي. عبدالغني خان، عبدالولي خان، عبدالعلي خان. د غریب نه وم او بیا پښتانه خپل لوڼو ته څه نه وایي، ما خپل لور ته هم 200 جریبه ځمکه ورکړه. زما دا نه خاني وه، خو ما خاني ونه کړه. ما خپل ژوند داسې تېر کړی، ما یو څنګه یو زما یو پښتون غریب سړی ژوند تېروي. پټه بنتا مې واچوله، په 50 کلاس کې مې صبر وکړو، په ځمکه کېناستم، په ځمکه ودې کېناستم. ځان یو لوی سړی، یو ځای ته موږ لاړو او ډېر ته نو هلته کې زما ډرایور بي بابا موږ کور کې ناست په کټونو کې زما ډرایور هغه زما بیګ چې هغه ځان مې یوړو. بابا اواز کړې ته دې خوا راشه، زه بکس ته چل دی، زما نه دی چې بکس و زما د څرمنو شی یم که نه مې دا خو بیګ یې نه ویو ما دا زما دی خو دې کې څه دي نو یو جوړه جامې دي، یو ډالیمان دی، یو کوډیان د قدرت لپاره چپلې دي، یو ځینې سامان man terlibat khusus kira kami kemudian terlebih lebih sendiri kemudian yang cocok sudah sebuah pasroni nah ada apa sudah bahkan kalau betul kasih bantu yang kita bahasa saya kita sudah masuk mana wapas lagi nah sudah bahasa mana kami nanti ya itu baru entah yang kedua उनका पुराना उनका बादशाह ये तुम्हें खबर ही नहीं और तुम पॉलिटिकल विजन तुम सियासी पार्ट तुम दिलवाने निजाम का बच्चा सरकाओ तुम एक उठाओ दिवारों में जो रोशनी की बिजली स्टार आवारा रोशनी की जगह की इत्तेफाक करूं मैं चाहता हूं कि पुत्रों Leosin ittifaq का बयासी मुकम्मल इत्तिफाक के इत्तिफाक को रखो इन्हें बोले कौन मांझर ये तो उसने पसवालानी तो पंजाब जान तो उसने पसवालानी तो उसने दिया नदी नदी के बनाना तो चला के पसवालानी और करने जाए से चिंता अरे कबले से चिंता ना से ये गया तो मेरा का सिद्धि से भाई तो का कौन तो बादशाह था तो भी तंत्र का नहीं का अकीदा में कसम स्टा पर वफा डक गीला में कसम दजर दीवे के में दनूर गुंदिए द इश्क प्याले के में सरूर गुंदिए तो को दलवे जिन पगे के जांगे जसरे लंबे परस वजे गमदलता जमा कुत्तार वफादार वली द नंजालो द सब सरदार वली उस हम दजर दरा बाप टंग में लता दले वतों का दर्द में लता